په نورستان کې وروستي پرمختګونه د ولسونو لخوا وستایل شول. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د نورستان مرکز او 9 ګونو ولسوالیو ولسونو او د یاد ولایت والي او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د نورستان اطلاعات او کلتور رئیس وویل چې په وروستیو کې 130 پروژو کارونه بشپړ شوي دي چې په مختلفو برخو کې دي. د نوموړي په خبره چې مهمه په دې ولایت کې د سړکونو جوړول دي. یقیني خبره ده چې د جناب والي صاحب پر راتګ سره چې په نورستان ولایت کې کوم پرمختګونه او کارونه د باسازۍ شروع دي په تیر کې موږ د هغې مثال نه لرو. دغه لنډ وختو کې چې د جناب والي صاحب نورستان ته راغلی تقریبا 130 پروژو افتتاح شوي دا کارونه ترسره شوي دي. دغه ولسونه د هغوی شاهدي حال دي په ټولو ولسوالیو کې. په غونډه کې ځوانانو او قومي مشرانو له اسلامي امارت ملاتړ اعلان کړ او وروستیو پرمختګونو ته په اشارې ویل هغه کسان دې له خپل ذهن دغه تصور وباسي چې د اسلامي امارت پر وړاندې به څوک راپورته شي. د دوی په وینا چې تل به د اسلامي نظام دفاع کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې تخریب وکړي. دا تصور د ذهن نه وباسئ چې په نورستان کې د امارت مقابل کې به یو څوک پیدا شي یا د امارت د عقیدې مقابل کې به یو څوک پیدا شي. دا جوانان د امارت اسلامي مجاهدین غازیان دا د شیخ دوست محمد شهید رحم الله کروان چې دا جندي دا تصور نشي کېدی دا به خپل سرونه به قربانوي خو د خپل وطن به دفاع کوي. الحمدلله د نظام موږ او تاسو ته سرتاسري په افغانستان کې عدالت قایم کړی دی. د نظام موږ او تاسو ته سرتاسري امنیت قایم کړی دی. د نظام موږ او تاسو ته داسې خدمات عرضه کړی دی چې ټول دنیاوال افغانستان ته راغلي وو. زمونږ او ستاسې د دې وخت او د دې نظام د یو خدمت مثال هغوی سره نشته. د نورستان والي راغلو قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تل به د ولسونو په منځ کې اوسي او د دوی خدمت به کوي. نوموړي د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه وویل عزتمندو زما ارمان به هله پوره شي لکه څنګه چې نن ورځ په مرکزي نورستان کې چې کوم سړک کوم کار روان ده چې په غربي نورستان کې هم همدغسې تر 100 پورې لوډرې لګیا وي او غربي نورستان سړک هم په جوړېدو شي د شرقي نورستان لوی سړک هم په جوړېدو شي او هغه وخت کې به زما ارمان پوره شي چې برګ مټال ته قیر سړک ورسیږي منډول ته زموږ قیر سړک ورسیږي او پارون ته زموږ قیر سړک ورسیږي او هله به زما ارمان پوره شي چې هر کلی ته کلینیک منظور شي هر کلی ته مدرسه منظوره شي او هر کلی د برق نه مستفید شي او هر کلی هر کور ته سړک ورسیږي. دا کم خدمات دي. زه انشاءالله زه اراده لرم. د یادونې وړ ده چې په تیر کې نورستان ولایت ته هیڅ توجه نه کېده چې زیات خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د اسلامي امارت په راتګ سره اوس په یاد ولایت کې لوی او وړې پروژې روانې دي چې لسګونه ځوانان پکې په کار بوخت دي.